زما جانان جانان وطنه افغان وطنه ستړي مه شئ او ښه راغلاست یوټیوب چینل خپرونو ته په دې هیله چې روغ جوړ به راته یاستئ او د صحت په جامو کې به یاستئ قدرمنو ګلونو دا ځل داسې یو ځای ته راغلی یم چې تاسو به هم نه وي لیدلی او د لومړي ځل لپاره به دغه غواړم دغه ځای تاسو ته وښیم او تاسو ترېنه پوره خوندونه واخلئ دغه زړه راښکونکی ځای د پنجشیر ولایت پیریان ولسوالۍ ده پریان هغه ولسوالۍ ده چې پنجشیر چې اخرنۍ ولسوالۍ ده اخرنۍ سرحدي ولسوالۍ ده د بدخشان او نورستان سره او خپله پنجشیر چې دی 7 ولسوالۍ لري او دا ولسوالۍ د اخرنۍ ولسوالیو څخه ګڼل کېږي ماشوم وم لینده به مې په غاړه کې وه زه چې ماشوم وم لینده به مې په غاړه کې وه زه چې ماشوم وم لینده به مې په غاړه کې وه ګوره عجبه ننده به مې په غاړه کې وه دا اندازې وې چې مونږ د تاسو راغلي ما بسیار همیشه به مې په غاړه کې وه زه چې د یار تر کلي تلمه نو بې موخې نه وم زه چې د یار تر کلي تلمه نو بې موخې نه وم ځکه ډاډه وم تمانچه به مې په غاړه کې وه هغه د پاک سیخنامو واه زبردست زبردست ډېر زیات خوند یې وکړو دلته دغه سیند تاسې ګورئ او خیمې تاسې ګورئ او هلته کس ګورئ چې راغلی دی د چکر او د بنډار لپاره ناست دی سلاته ټوکه کوي نو دغسې افغانان وروڼه د بېلابېلو ولایتونو ته دلته ولایتونو نه راځي دلته په چکر باندې لالا یک نشان بزن که تصویر میگیرم بخیر راغلی بخیر خیز خیرتی در راورسیدی بخیر عملگیری در راورسیدل ورزش ډز وکړه قدرمنو ګلونو او دوستانو له ملتیا مو مننه کوم چې زموږ خپرونې د یوټیوب چینل نه تاسو ګورئ دلته ګورئ دا ګلان او دا ښکلا او دا ښایست دا هر څه ټول قدرتي دي دلته او طبیعي دي ځکه چې دا ښکلی زړه راښکونکی ځای او دا دره چې دا د پنجشیر ولایت پیریان پریان د پریان ولسوالۍ ده